سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. معراج شینوار یم، یو ځل بیا معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل له لورې. نن په دې ویډیو کې به زه تاسې ته د یوټیوب دپاره د شارټ ویډیوګانو جوړول، په هغې باندې ډېر زیات سبسکرایب راوستل، دغه طریقه به تاسې ته وښیم چې څنګه تاسې دغه ډول شارټ ویډیوګانې جوړولی شئ تر څو د خپل یوټیوب چینل دپاره په هغې باندې سبسکرایبر پیدا کړئ. په دې ویډیو کې به تاسې ته د شارټ ویډیوګانو جوړولو طریقه وښیم چې په دې طریقه دغسې ویډیوګانې جوړې کړئ، خپل یوټیوب چینل ته اپلوډ کړئ، نو تاسې ته به ډېر زیات سبسکرایبر راځي. بل هغه ملګري چې یوټیوب چینل نه دی جوړ کړي، کولی شئ په دې طریقه باندې ځان ته یوټیوب چینل جوړ کړئ. ساده یوټیوب چینل دی. زه به تاسو سره یو ویډیو لینک شیر کړم چې په هغې کې څنګه تاسو کولی شئ مکمل یوټیوب چینل جوړ کړئ. تاسو زما یوټیوب چینل برخې ته راشئ، ویډیوز برخې ته راشئ. نو دلته چې کله تاسو ویډیوز برخې ته راشئ، په دې کې به تاسو لاندې راشئ. چې کله لاندې راغللی، په دې کې ما یوه ویډیو ده د یوټیوب چینل جوړول. صحیح ده؟ ګورئ یوټیوب چینل جوړول، دا دوه ویډیوګانې دا دواړه وګورئ. مکمل طریقه مې په دې کې ښودلې چې یوټیوب چینل څنګه جوړولی شو، څنګه د هغې سیټینګ کولی شو. مکمل طریقه کار یې په دغه دوه ویډیوګانو کې شته چې یوه دا ویډیو ده، بله دا ویډیو ده. صحیح ده؟ اوس به راشو چې شارټ ویډیوګانې د خپل یوټیوب چینل دپاره څنګه جوړولی شو، څنګه په هغې باندې کار کولی شو، او تر څو ډېر سبسکرایبر زموږ ستاسې یوټیوب دپاره راشي. زه به دلته تاسو ته یو چینل وښیم، زما د ملګري دی، هغه ته په همدې طریقه باندې ما طریقه ورښودلې وه چې په دغه طریقه اسلامي ویډیوګانې جوړوه، او تا ته به ستا په یوټیوب چینل باندې ډېر زیات سبسکرایبر راځي. او ویډیو ډېره اسانه جوړېږي، صرف یو څو تصویران سره یو ځای کوو، په هغې ته ځینې لیکنې زه در کوم، ځینې هیشټیګ زه در کوم چې هغه به تاسې ورته اپلوډ کوئ، ټایټل به همغه شان تاسې ورته جوړوئ، نو په هغې باندې به تاسو ته ډېر ښه سبسکرایبر راځي. صحیح ده؟ زه راځم هغه چینل تاسو ته ښیم، خو بیا هم درته وایم که چېرته تاسې زما په چینل کې نوي یاست، نو مهرباني وکړئ معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او دا ویډیو له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ښه، زه به راشم هغه چینل به زه تاسو ته وښیم. ښه، دا دی هغه چینل. صحیح ده؟ دا زما د ملګري چینل دی، بیجان شینواري په نامه باندې. د تقریبا د ده 4,000 سبسکرایبر دي. صحیح ده؟ 4,000 سبسکرایبر یې نږدې 15,000 ته د ده سبسکرایبر نږدې دي. او دی څه ډول ویډیوګانې جوړوي؟ د اسلامي شارټ ویډیوګانې جوړوي. ګوره دغه شارټ ویډیوګانو برخې ته چې راشو، ګورئ د ده شارټ ویډیوګانې جوړې کړي دي. ګوره اسلامي شارټ ویډیوګانې په هره ویډیو یې کافي اندازه ویوز راځي، او دغه ویوز تر څنګ په دې باندې ډېر زیات سبسکرایبر راځي په دې ویډیوګانو باندې. نو تقریبا د په څو میاشتو کې نږدې 15,000 سبسکرایبر ترلاسه کړي دي. صحیح ده؟ نو په دغه طریقې سره تاسې کولی شئ چې دا کومه طریقه زه تاسې ته ښیم، دغسې اسلامي ویډیوګانې ځان ته جوړې کړئ، ډېرې ساده اسلامي ویډیوګانې جوړې کړئ، نه مو وخت مصرفېږي، نه ښه نه بد ویډیوګانې جوړې کړئ. دغه په ډول باندې تاسې ورسره مخ ته لاړ شئ، انشاءالله تاسې ته به له دې نه ډېر زیات ښه سبسکرایبر راشي. ښه، اوس راځو د دې دپاره به تاسې لاړ شئ خپل پلی سټور ته. له پلی سټور نه به یوه اپلیکیشن تاسې ډاونلوډ کړئ چې د هغه دی پینټرسټ. دا پینټرسټ په نامه اپلیکیشن دی، دا به تاسې انسټال کړئ. زه به راځم پلی سټور ته. چې کله پلی سټور سرچ ته تاسې به پلی سټور سرچ ته راشئ، او دلته په سرچ کې تاسې ورته ولیکئ پینټرسټ. دا وینئ، دا دی. صحیح شو؟ دا به تاسې څه کوئ؟ دا به تاسې له ځان سره انسټال کړئ. دا ګورئ دغه انځور دی، دا به تاسې د ځان سره انسټال کړئ. چې کله تاسې دا له ځان سره انسټال کړئ، بیا به تاسې راشئ همدغه اپلیکیشن به تاسې راخلاص کړئ. چې کله دغه اپلیکیشن تاسې راخلاص کړئ، خپل یو اکاونټ به څه کوئ؟ خپل یو اکاونټ په دې کې تاسې لاګین کړئ. چې کله مو اکاونټ لاګین کړئ، په دې کې تاسې سره مختلف ډوله انځورونه څه کېږي راځي. دغه انځورونه په اي آی باندې څه شوي دي؟ جوړ شوي دي. نو په دې کې ډېر زیات مختلف انځورونه یي، تاسې هر ډول انځور چې تاسې پیدا کولی شئ. که چېرته هغه تاسې سره نه راتلل اسلامي انځورونه، بیا تاسې راشئ دلته په دې سرچ برخه باندې ورته کلیک واخلئ، او دلته ولیکئ اسلامي اي آی پکچر یا اسلامیک پکچر. صحیح ده؟ هغه تاسې ورته لیکلی شئ. زه راځم دلته، اول خو یې تاسې سره تیار راخلئ، ځکه دغه انځورونه تیار په ټرین کې دي. دلته زه راځم په دغه یو ماشوم انځور دی، په دې باندې کلیک اخلم. چې کله مې کلیک وکړ، دا به تاسې اوس څه کوئ؟ دا به تاسې له ځان سره ډاونلوډ کوئ. د ډاونلوډ دپاره به تاسې راشئ په دغه کومه 3 ډاټ چې دي، په دغه 3 ډاټ باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیسته، او دلته لیکل شوي دي ډاونلوډ ایمیج. صحیح شو؟ ډاونلوډ ایمیج. تاسې به راشئ په همدغه ډاونلوډ ایمیج باندې به تاسې څه واخلئ؟ کلیک واخلئ. دا انځور ما سره څه شو؟ ډاونلوډ شو. اوس په دې کې تاسې لاندې راشئ، اوس نور تصویران دي، راځئ په 3 ډاټ کلیک اخلئ، ډاونلوډ ایمیج. په 3 ډاټ باندې کلیک اخلئ، ډاونلوډ ایمیج. تقریبا یو څه اندازه تصویران تاسې څه کوئ؟ ډاونلوډ کوئ. صرف تصویران، ویډیوګانې به تاسې څه کوئ؟ ویډیوګانې به تاسې نه ډاونلوډ کوئ، صرف تصویران. صحیح شو؟ اوس راځم زما دا څه اندازه تصویران زه څه کوم؟ ډاونلوډ کوم درته، تر څو تاسې په مکمله طریقه باندې پوه شئ.
بعد له دې چې کله تاسې انځورونه څه کړل، انځورونه مو تاسې کاپي کړل، له دې وروسته به تاسې راشئ یا به کیپ کارت ته راشئ او یا به تاسې انشورټ ته راشئ. یعنې په هر اپلیکیشن کې چې تاسې ویډیو ایډیټ کوئ هماغه اپلیکیشن ته به راشئ. زه راځم انشورټ ته راځم یا تاسې کیپ کارت ته راځئ، هر یو اپلیکیشن ته چې تاسې راځئ ستاسو خوا ده. زه راځم ویډیو برخه باندې کلیک اخلم، چې کله مې کلیک واخیست دلته نیو ویډیو باندې کلیک اخلم او هماغه انځورونه چې ما څه کړل، ما ډاونلوډ کړل، هغه به زه څه کړم 15 واړه به زه څه کړم انتخاب کړم. 15 انځورونه تاسې یوه ویډیو جوړوئ. دلته دی ما دغه ویډیو انتخاب کړله، زه به دلته اوس راشم دغه برخې ته، په دې برخه باندې چې کلیک واخلم دا وینئ، په دې برخه باندې زه به دا تاسو ته وښیم. زه راځم دې برخې ته، دا اړوم ټیک ټاک برخې ته. صحیح شو، ټیک ټاک په شکل یې جوړم ویډیو. صحیح شو، ټیک ټاک په شکل مې جوړه کړه. دا تاسې وړکوئ کوچنه کوئ، هغه ستاسې خپل کار دی. ټیک شو، راځم ویډیو مې په دغه شکل په ټیک ټاک شکل کې مې چې کړه ویډیو جوړه کړه. ها دا ویډیو جوړ. اوس راشئ دلته دغه د دوی انشورټ کومه لوګو چې دا به ریمیو کوئ. ریمیو دپاره به تاسې راشئ، همدغه انشورټ دغه کې ضرب وړوکې علامه ده، چې کوچنی ضرب علامه ده، تاسې به راشئ په دغه ضرب علامه باندې به کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخلئ دلته به راشئ فری ریمیو، دغه فری ریمیو باندې به تاسې څه واخلئ، کلیک واخلئ. ښه، کله چې تاسې په دغه فری ریمیو باندې کلیک وکړئ بیا راشئ خپله ویډیو چې کوئ ایکسپورټ کړئ. تاسې به دې باندې کلیک واخلئ، خپله ویډیو به ځان سره څه کوئ، سیو بیا کوئ. صحیح شو، څومره که تاسې په 200 کې کوئ، که په 1000 څومره چې HD تاسې ویډیو جوړوئ په هماغه اندازه به ستاسې ویډیو ښه مخ ته ځي. زه راځم او دلته به بیرته په همدې برخه باندې ورته کلیک واخلم او دا ویډیو به څه کړي، ما سره به دا ویډیو سیو شي. ښه، دا دی ما سره د ویډیو سیو کول شروع شول، ویډیو به راسره سیو شي او بیرته به زه راشم یوټیوب دپاره. خو مهمه دا ده چې تاسې نوی چینل د دې دپاره جوړ کړئ. د چینل جوړولو لپاره ما تاسې ته خپل چینل کې تاسو ته ما په خپل چینل کې ویډیوګانې ایښودلې، په هغې طریقه به تاسې یوټیوب چینل جوړ کړئ، نوی یوټیوب چینل جوړ کړئ او دغه ویډیوګانې به په دغه شکل تاسې څه کوئ، شروع به کوئ ورته. زه راځم اوس تاسو ته یو ځینې لیکل درکوم. ښه، دغه دی د ویډیو لیکل، یعنې د ویډیو دپاره ټایټل، د اسلامي ویډیو دپاره ستاسې ټایټل. صحیح ده، دغه ټایټل چې دی ما به تاسو ته د همدې یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې هم پرېښی، تاسې کولی شئ ډسکرپشن یې همدلته چې تاسې کوم وینئ اسلامیک شارټ ویډیو فار مای یوټیوب اکاونټ، په دغه شکل باندې به تاسې ورته ولیکئ. ټایټل به تاسې په دغه شکل باندې ورکوئ. ګوره دلته ما لیکلي، تاسې کولی شئ د سکرین شاټ واخلئ یا به همدغه لیکل به ما تاسې ته د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې پرېښي. تاسې کولی شئ ډسکرپشن یې تاسې کاپي کړئ، که کاپي نه کېدل نو همداسې ولیکئ ځان دپاره یو ځای کې، وټساپ یا بل ځای کې ولیکئ. وټساپ او نور ځایونه چې کېږي دا کاپي کېږي. ښه، چې کله هم تاسې دغه ټایټل کاپي کړئ، ویډیو خو موږ تاسې جوړه کړه، چې کله تاسې دا ټایټل کاپي کړه بعد هغې به تاسې راشئ خپل یوټیوب ته، کوم یوټیوب چینل چې تاسې نوی جوړ کړی دی. صحیح ده. ښه، اوس راغلم همغه یوټیوب چینل ته، کوم یوټیوب چینل چې دی، کوم یوټیوب چینل چې ما سره ما جوړ کړ، زه غواړم هغې ته دغه اسلامي ویډیوګانې ور واچوم. زه به له دې وروسته راشم سرچ برخې ته. په سرچ برخه کې دا کوم ټایټل چې ما تاسو ته ښودلی همدغه ټایټل به زه څه کړم، همدغه ټایټل به زه سرچ کړم. ټیک شو، زه راځم همدا ټایټل چې کوم سرچ کوم، همدا ټایټل مې چې کله سرچ کړم په یوټیوب کې به ځینې ویډیوګانې ما سره راشي. د دې لپاره به تاسې دغه د بیجان شینواري کوم یوټیوب چینل چې دی د دې لینک دا به تاسې پیدا کړئ. دغه ویډیو چې کله تاسې سرچ کړئ بیجان شینواري په نامه دغه یوټیوب چینل به تاسې سرچ کړئ. ټیک شو، چې کله هم سرچ کړم په دې کې به تاسې څه وکړئ، په دې کې به تاسې دغسې یو شارټ ویډیو ته لاړ شئ. چې کله تاسې شارټ ویډیو ته راغلی، اوس په د دې میوزیک یا په دې باندې چې کوم ساوند لګېدلی دی دا به موږ تاسې کاپي کوو. ښه، د دې دپاره به تاسې راشئ دغه برخې ته، دا وینئ دا کونج کې چې کومه برخه د ښکاري دې ته به تاسې دا راشئ. چې کله تاسې دې ته راغللی، اوس به موږ تاسې څه راشو، یوز دیس ساوند. صحیح شو، یوز دیس ساوند باندې به موږ تاسې څه واخلو، کلیک واخلو یوز دیس ساوند باندې. ټیک شو، تاسې به راشئ یوز دیس ساوند باندې به څه واخلئ، کلیک واخلئ. چې کله تاسې کلیک واخیست، اوس به تاسې همغه کومه ویډیو چې موږ تاسې ایډیټ کړې وه دا هغه به موږ تاسې دې برخې نه څه وکړو، دې برخې نه به موږ تاسې همغه ویډیو چې واخلو راواخلو. ټیک شو، دغه ویډیو ده ما دا 15 دقیقې ده، دا مې ځان سره څه کړې، ایډیټ کړې مې ده. دا ویډیو مې راواخیستله، همغه ساوند یا میوزیک څه شو په دې باندې ولګېد او په دې باندې نصب شو. زه به اوس راشم دا به نیکسټ کوم، ډن به یې کړم. چې کله مې دا ډن کړله، اوس به دلته ما سره څه وشي، ما سره به دغه ویډیو په دغه شکل باندې راشي او بره ګوره میوزیک موږ سره څه شو، ولګېد. میوزیک چې کله موږ سره ولګېد برابر شو، اوس به زه په نیکسټ باندې کلیک واخلم. چې کله مې په نیکسټ باندې به تاسې همداسې په نیکسټ باندې به تاسې کلیک واخلئ. ټیک شو، چې کله په نیکسټ باندې تاسې کلیک واخیسته، اوس به دلته همغه ټایټل ورته ورکړو. ټیک شو، بیا تاسې سره د دې ریزلټ زه انشاءالله خپل ټیلیګرام چینل کې هم شیر کوم چې ګورئ دې نه موږ تاسې ته څومره ریزلټ راغلی دی، مطلب څومره ویوز پرې راغلی دي. اوس په دلته زه همغه ټایټل چې کوم ما کاپي کړی، کوم ټایټل چې دی ما سره ما تیار کاپي کړی
کړی دی نو دغه ټایټل به تاسې څه وکړئ ورته وربکئ. په دې کې به تاسې لاندې راشئ او په دې کې به څه انتخاب کړئ دلته به تاسې نو انتخاب کړئ دا به برخه به نو کړئ او دلته به تاسې راشئ او دا به نو انتخاب کړئ. ټیک شو چې کله دا دواړه نو انتخاب کړئ راشئ اپلوډ شارټ باندې کلیک واخلئ اپلوډ شارټ ویډیو باندې کلیک واخلئ او بیرته راشئ تاسې اوس دلته ما سره انټرنیټ مشکل دی ښه زه به راشم ګورئ اوس ما سره ویډیو اپلوډینګ څنګه شروع شو نو ویډیو اپلوډینګ ما سره شروع شو دغه ویډیو به اپلوډ شي او په دې باندې به تاسې وګورئ چې ما سره څومره اندازه ویوز راځي په دې باندې تاسې ډېر ښه سبسکرایبر ترلاسه کولی شئ په دغه اسلامي ویډیوګانې بې حده زیات ښه سبسکرایبر نو په دې طریقې سره تاسې کولی شئ چې خپل یوټیوب چینل دپاره شارټ ویډیوګانې جوړې کړئ او په هغې باندې تاسې څه وکړئ په هغې باندې تاسې ډېر زیات سبسکرایبر ترلاسه کړئ. بله خبره دا ده چې تاسې د ورځې 3 یا 4 یا 5 ویډیوګانې جوړوئ نو په هماغه اندازې سره به ستاسې چینل لا مخته ځي صرف اسلامي ویډیوګانې جوړې کړئ ورته په دې سره به ستاسې چینل ډېر ښه مخته لاړ شي او ډېر ښه سبسکرایبر به راشي. که چېرته تاسې سره ریزلټ د دې ښه 2 ورځې وروسته یا 3 ورځې وروسته او تاسې په دې پوه شئ چې والله ماته سبسکرایبر را روان شول بیا لازمي 2 ورځې 3 ورځې وروسته ماته همدې ویډیو ته کمنټ وکړئ چې بالکل طریقه صحیح ده او کار ورکوي انشاءالله 100% دا طریقه کار ورکوي. نو بیا هم که کوم ملګري سره غوښتنه پوښتنه یې کولی شي همدې ویډیو ته کمنټ وکړئ ډېره زیاته مننه.